خواست نه کوو موږ دا وایو چې کم پوځیان دي بارډر ته دې ولاړ سي د اف سي چې کم ځای دی زما پولیس زما لیویس زما ایټیف دا ډېر غیرتمند فورس دی موږ دا وایو چې دې ته دې اختیار ورکول سي زموږ انتظامي معاملات دي فورسز زموږ لوکل فورسز ته حواله یقینا دا جنگ چې دی دا د کام جنگ دی نن په ټوله پاکستان کې امن دی په پنجاب کې یوه مرغۍ نه موږل کېږي نن په سند کې امن دی که بدبخته قوم دی هغه دا پښتون قوم دی پښتون قوم د دومره لوی حالاتو باوجوده نن د اتفاق نه کوي نن پشنشار بلوچستان اف سي ته حواله سوی دی ارمي ته حواله سوی دی که زموږ دغه بېغوري وه دا درته وایم نن هم زموږ ټول اختیارات چې دي هغه د اف سي وو د ارمي وو د انټلیجنس ادارو سره دي موږ دا داسې بېسیکه خلک یو داسې بېمانه خلک یو چې نه په خپله خور خوا به د وو نه په خپل وطن خوا به د وو نه په خپل علم خوا به د وو نه په خپل پولیس خوا به د وو نه په خپل لیویس خوا به د وو نه د کام په مشر خوا پاکستان په پښتون وطن کې نن په هر ښار کې نن داسې احتجاج پاڅون روان دی په هغه حواله باندې نن دلته پی ټي ایم د هغه اتحادي ملګري سیاسي ګوندونه نن په پشنشار په باچا خان چوک کې راجمع سوي دي عزیزانو افسوس خبره خدا ده چې پښتانه کام چې نن د کومو حالاتو سره مخامخ دی نن مذهب سیاست قومیت ټوله پاته سوي دي نن د پښتنو نسل کشي روانه ده خصوصا که زه دا ووایم چې په دې 2 کاله کې په بلوچستان کې درګرد متاثره ضلع چې په دې کې کومه خنځري وسوله خو د پښین داسې خلک دي او داسې بېباکه خلک دي داسې بېغوره خلک دي دا د نن مظاهره نه الیکشن دی نه ووټ دی نه سیاست دی نه جنډۍ سته واحده خبره دا ده چې نن په ټول پښتون وطن کې زموږ هره طبقه نن متاثره ده که زما ملا دی که ډاکټر دی که قومي مشر دی که سیاسي مشر دی که زموږ علما اکرام دي که زموږ اسکولونه دي که زموږ مدرسې دي یوه طبقه دې ریاست نه ده بخښلې دا به ووایم چې وړمه ورځ چې په دوکۍ کې کم ناروا د دې څه یوه میاشت مخکې په پښین کې چې کومه پرې کومه دماکه وسوه دلته چې زموږ پولیس ټارګېټ سوي دي دلته زموږ لیویس ټارګېټ سوي دي زموږ فورسونه زموږ قومي خلک د هغه باوجوده موږ داسې بېسیکه خلک یو داسې بېمانه خلک یو چې نه په خپله خور خوا به د وو نه په خپل وطن خوا به د وو نه په خپل علم خوا به د وو نه په خپل پولیس خوا به د وو نه په خپل لیویس خوا به د وو نه د کام په مشر خوا به د وو دومره بېسیکه خلک یقینا دا جنگ چې دی دا د کام جنگ دی نن په ټوله پاکستان کې امن دی په پنجاب کې یوه مرغۍ نه موږل کېږي نن په سند کې امن دی که بدبخته قوم دی هغه دا پښتون قوم دی پښتون قوم د دومره لوی حالاتو باوجوده نن د اتفاق نه کوي دا پاڅون دی پکار چې نن 10,000 کسان دلته ناست وای هغه قومي جرګه چې کومې پرېکړې کړې دي زه به په سر کې دا ووایم چې پښتون منظور پښتون نه سیاست کوي نه ووټ کوي د کام خبره کړې ده که باچا خان په سر کې راواخه که د پښتون کام څه مشران دي د خان شهید سي راواخه دلته چې څه زموږ مبارز دي دې ټولو قرباني خو موږ دا وایو چې خدای ته وګورئ په دې نه خلاصېږئ آخري خبره کول غواړم نن پشنشار بلوچستان اف سي ته حواله سوی دی ارمي ته حواله سوی دی که زموږ دغه بېغوري وه دا درته وایم نن هم زموږ ټول اختیارات چې دي هغه د اف سي وو د ارمي وو د انټلیجنس ادارو سره دي موږ دا خواست کوو خواست نه کوو موږ دا
وایو چې کم پوجان دي بارډر ته دې ولاړ سي د اف سي چې کم ځای دی زما پولیس زما لیویس زما ایټیف دا ډېر غیرتمند فورس دی موږ دا وایو چې دې ته دې اختیار ورکول سي زموږ انتظامي معاملات دي فورسز زموږ لوکل فورسز ته حواله سي نو خاص به مې دا وي چې عزیزانو په دې حواله باندې عوامي نېشنل پارټۍ په جرګه کې هم د ګروپ په مخ کې چې پر افغان قوم پر پښتانه هر وخت سخت راځي د تنګۍ خبر راځي او نېشنل پارټۍ سیاست نه کوي کاغه کشر مخته وي که هر څوک مخته وي عوامي نېشنل پارټۍ به د پښتون قام چې هره مسله د امن خبره وي د امن په حواله به او نېشنل پارټۍ د هر چا په مخ کې رواني د دې ټولو سیاسي ګوندو څخه په کار دا دی نوی اعلان وسي د هغه دپاره موږ تاسو ټوله تیاري وکړو د اخر کې د پی ټي ایم د پښتونخوا عوامي پارټۍ د عوامي نېشنل پارټۍ د دې ټولو کارکنانو موږ شکریه کوو په دې پاڅون کې د موږ سره شرکت وکړئ ور هغه قوت خدایو ته چې هر اربه استعمال کې انشاءالله دا سیاسي ګوندونه به پر شا نه ځي ستا غربې به ناکامه وي ډېره مننه